سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو هیله ده چې روغ او جوړ وئ صحت جای او پرتن وي یو ځل بیا د انګلیش لرنینګ ښوونیز چینل کې ښه راغلاست وایم هیله ده چې د ژوند چارې مو ښې پرمخ ځي لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په پنځم لوست کې موږ دا ولوستل چې قانوني توري مکمل ډول ولوستل چې کوم توری چیرته او څنګه اواز ورکوي نو راځو اوس ملګرو کانسوننټ توري همدا ډول د انګلیسي ژبې ټول توري خلاص شول راځو اوس کمپاوند لیټرز ته یا مرکب توري لکه څرنګه چې ملګرو تاسو ته بهتره معلومه ده په انګلیسي ژبه کې ځینې غږونه د ځان لپاره ثابت توری نه لري نو د دوو یا څو تورو مجموعه چې یو ثابت غږ ولري د کمپاوند لیټر یا مرکب توري په نامه یادیږي مرکب توري په نامه یادیږي نو ملګرو تاسو ته اوس په دې درس کې دا معلومه شي چې کوم مرکب توري کوم اواز ورکوي راځو ستاسو د انتظار شوي پای ته رسو او په درس باندې شروع کوو خو مخکې له دې چې په درس باندې شروع وکړم که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د غړي نښان ووهئ راځو خپل شپږم درس مرکب توري مرکب توري هغه توري دي چې ځان لپاره ثابت شکل نه لري د دوو یا څو تورو له تشکیل څخه رامنځته کیږي لکه سیکې دا توری البته دا توري بعضې وخت د کاپ بعضې وخت د شین او بعضې وخت د چی اواز ورکوي اوس به تاسو ټول مثالونه کې ښه تشریح شي د شین مثال دی ماشین ناټ ماشین ملګري یادونه تاسو ته باید وکړم هغه دا چې هیڅ کله انګلیسي په پښتو کې مه وایئ زموږ اکثریت د انګلیسي زده کوونکي دي هغه بیا داسې نه وایي ماشین نه ماشین همدا ډول امریکا هېڅ خبره هېڅ معنا نه لري امریکا نو انګلیسي په پښتو کې مه وایئ مشین نو دلته سی ایچ د شین معنا ورکړه راځو دویم مثال ته چیرته چې سی ایچ د کاپ معنا ورکوي البته د کاپ ساوند اواز ورکوي لکه سکول ښوونځی او ماشین ته وایي راځو دریم مثال ته چیرته چې د چی اواز ورکوي لکه cheer teacher cheer چوکۍ ته وایي او ټیچر ښوونکي ته وایي نو دا ملګرو د سی ایچ کمپاوند لیټر یا مرکب توری راځو د کې ایچ ته دا توری البته دا توري د خې اواز ورکوي یوازې د خې اواز ورکوي لکه خالد کی ایچ دلته د خې اواز ورکوي یا خان کی ایچ بیا د خې اواز ورکوي نو دا ملګرو د کی ایچ مرکب توري راځو اوس د اس ایچ مرکب توري ته اس ایچ مرکب توري دا توري د شین اواز ورکوي لکه شاپور اس ایچ دلته د شین اواز دا ملګرو د سی ایچ البته د اس ایچ مرکب توري راځو ملګرو د پی ایچ کمپاوند لیټر یا مرکب توري ده دا مرکب توري د ف معنا اواز ورکوي البته لکه فون پی ایچ او ان ای فون ګرځنده موبایل یا ټلیفون ته وایي راځو ملګرو دا د پی ایچ کمپاوند لیټرز اوس راځو ملګرو دا ټي آی او ان دا کمپاوند لیټر د شن اواز ورکوي لکه ایجوکیشن تعلیم ته وایي دا ملګرو د ټي آی
او ان مرکب توري. اوس راځو د ډي یو مرکب توري ته. ډي یو د جو اواز ورکوي لکه ایجوکیشن. بیا سم اگزامپل یا سم مثال راوړم تر څو تاسو ښه پوه شئ. ایجوکیشن جو ایجوکیشن تعلیم ته وایي. او ملګرو راځو دغه د ډي یو مرکب توري و. راځو د ټي یو آر ای د چر اواز ورکوي لکه فیوچر راتلونکي ته وایي. همدا ډول نیچر طبیعت ته وایي. نو راځو ملګرو د جی ایچ مرکب توري ده. د جی ایچ مرکب توري دا د غین اواز ورکوي لکه افغان لکه غني خو انګلیسي کې موږ باید ووایو چې غاني افغان not افغان غاني. نو دا ملګرو د جی ایچ مرکب توري. راځو دا سی آی ای ان ټي دا مرکب توري د شنت اواز ورکوي. شنت لکه ancient پخوانی یا لرغونی. او راځو ملګرو د سی آی او سی وای مرکب تورو ته. دا درې وړه مرکب توري دا سین اواز ورکوي. سی وای او سی آی دا درې وړه مرکب توري د سین اواز ورکوي. د سی آی مثال دی لکه سرکل دایرې ته وایي. د سی وای مثال دی لکه بایسکل ته وایي. او د سی ای مثال دی لکه سنټر مرکز ته وایي. راځو ملګرو د ډي جی ای مرکب توري ته. دا مرکب توری د ایج ساوند یا غږ ورکوي لکه knowledge تعلیم ته وایي. نو دا و د ډي جی ای مرکب توری. او وروستی مرکب توری هغه د اس آی او ان. دا مرکب توری د ژن اواز ورکوي لکه admission اجازې ته وایي. نو دا ملګرو زموږ نن ورځ درس هیله ده چې خوښ شوی مو وي. که کوم نظر پوښتنه وړاندیز پیشنهاد لرئ نو تاسو کولی شئ په کمنټ کې خپل نظر څرګند کړئ. او یو یادونه باید وکړم که تاسو تر اوسه پر زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د غوړي نښان ووهئ. بای ټاټا سی ټمارو انشاءالله.